السلام علیکم درنو دوستانو، پښتو شو چینل ته ښه راغلاست. درنو دوستانو، نن مو تاسو ته یو د ډول ویډیو راوړې ده چې له لیدلو به یې خوند واخلئ. مخکې له ویډیو کتلو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. هلک وپوښتل نوم مو؟ مهر. معنا یې څه ده؟ مینه. بیا خو به د مینې په تعریف هم ښه پوهیږئ. نو د مینې په هکله څه وایاست؟ ومې ویل له زړه جواب درکړم که له مغزو؟ له زړه. مینه لکه اوښکې چې د پلار په لیدو مې د کمزورۍ په جامه کې د سترګو له درشله راوځي. کمزوري اوږې مې د یو دروند بار لاندې حسوم. د مور په لیدو مې لکه د بېوسه تخم د سترګو په بڼ کې راټوکېږي. څومره چې غځېږي د سترګو د روښنایۍ ریښې مې پرې کوي. ټول وجود کې مې د دردونو انقلاب جوړیږي. ځکه د مور په مخ د زړښت تور وهلو او ګونځو جوړولو مخه نشم نیولی. د تورو ځلانده ویښتو سپینوالی یې راپورې خندانۍ کوي او زه هیڅ کولی نشم. او کله هم د عزیزانو په لیدلو مې ویره ډار بېغږه بېتسله سیلابونه شي، طوفان شي، ټول باڼه مې له بیخه وزبیښل شي. هسې نه چې مرګ راشي، دا عزیز هغه عزیز او هم هغه عزیز می اخلي. مینه لکه هیله. مینه لکه هیله، د هغې شپې هیله چې یوه ښځه پکې د کورنۍ ټولو غړو اړتیا پوره کولو او تر ټولو وروسته ستړې ویده نه شي. هر کله چې خوب ورشي، پرته له کومې اندېښنې خپلې بسترې ته ورګرځي. د خوب غیږ ته یې ځان ورغورځوي او سهار پرته له کومې اندېښنې او په خپله طبعه او له خوب را بیداره شي. یا هم هغه هیله ده چې یوه ورځ به په آس سپاره زما د خوبونو شهزاده راځي. په سوله ییزه فضا کې سپین تاج محل را جوړوي. ملکه به وم، د مهر تاج به راته په سر ږدي او د ژوند له ټولو ستړیاوو او بدبختیو به مې ژغوري. په هغه ورځ چې عبث تیر شي او زه پکې هیڅ کتاب ونه لولم، هیڅ لیکل ونه کړم، پښیمانتیا ده. د شپې په تیارو په قدرتونو قسم کول دي چې سبا به د نوي لمر سره یو نوی پیل کوم چې پای هیڅ پښیمانتیا ونه لري. مینه لکه سجده، کله چې اذان واورم، که ناست یم ودرېږم، که ولاړ وم روان شم، او که روان وم چست شم. ځان ته وایم مخکې له دې چې مرګ درته راشي، د الله تعالی رضیت حاله حاصل کړه. مخکې له دې چې د توبې دروازې بندې شي، تندی پر ځمکه کښېږده. د هغو ټولو ګناهونو چې په خبرې او نه خبرۍ کې درڅخه شوي، یا دې کړي او توبه ترې وباسه. مخکې له دې چې ملا دې در سره ملتیا په سجده کولو کې پرېږدي، لاسونه ومړوه او باید د ځوانۍ له سجدو خوند واخلي. وروځئ چې پورته اچول دې د پتلون په دواړو جیبونو کې لاسونه ننیستلي. روان شو، له شا مې پسې غږ کړ په نړۍ کې څومره انسانان دي، دا ټول هر یو ورته جلا او ځانګړی تعریفونه لري. مینه بې تعریفه ده، مه پسې ګرځه. مینه همغه ده چې ستا په زړه کې ده. دوستانو، تر یوې بلې ویډیو زموږ ملتیا وکړئ.